د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر مینوالو ته خبر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين له بنده خوشي شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون چهارشنبه 9 فبروري ماښام مهال د اټک له زندانه خوشي شو. ښاغلی پښتين تیر کال د ډسمبر میاشت په بلوچستان کې نیول شوی و او وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. نوموړي ټول ټال 6 ورځې په زندان کې تیرې کړې. د ښاغلي پښتين هرکلي ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او مینوال ورغلي وو. نوموړي له زندانه تر راوتلو وروسته خپلو پلویانو ته وینا وکړه او ویې ویل خلک چې جیل وخوري نرم شي، خلک چې جیل وخوري کیسې ته تیاریږي، خو موږ ورته لا سخت شو. ښاغلي پښتين د زندان له سختیو سره د مبارزې په تړاو ویل ما په ژوند کې دومره اطمینان او دومره سکون چیرته نه دی لیدلی. په جیل کې به چې په ما څومره سختي زیاتېدله نو زما زړه ته به یوه خبره راغله، دومره سکون به راغی چې ته د هغو مظلومو خلکو چې چا یې غږ نه پورته کاوه او ورونه او زامن یې ورک وو، د هغو خلکو چې له جبر لاندې ژوند کاوه، د هغوی لپاره په خواري کولو کې په تا تکلیف راغلی دی. منظور پښتين د ډسمبر په 4مه نیټه د بلوچستان په چمن کې د ډیورند پر کرښې د ویزې او پاسپورت د شرط لازمي کېدو پر ضد پرلت ته تر وینا وروسته هغه مهال ونیول شو چې د بلوڅو نسل وژنې پر ضد پرلت کې د ګډون لپاره روان و. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.